بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږیشتم د جون کال 2014 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې مختلفې زلزلې په څلور ګوټه د نړۍ کې، همدارنګې د پیوټن اخطار یا خبرداری اروپا ته، د ایران خبرداری ناتو ته، د اردوګان خبرداری اسرائیل ته، د اروپایي ملکونو ناسته په جرمني کې د ناتو د غونډې نه مخکې د سرګي لاوروف خبرې د امریکې لپاره د ایران په دفاع کې، د ایران د آیي ته د اجازه نه ورکولو مسله، د فیصل بن فرحان او د عباس راغچي خبرې، د پاکستان د میډیا ادعا چې عاصم منیر ژوند ته خطر دی، او همدارنګې ټرمپ د چین، روسیې او د ترکیې نه مننه چې جنگ کې داخل نشول. دا ټول هغه مهم موضوعات دي نن ستاسو حضور ته وړاندې کوم. سریزه کې مې درته دا وویلې، هیله ده چې دا برنامه وګورئ، خوښ کې او دوستان سره شریکه کوي. په عین حال کې دا هم دوستان ته وایم چې ما د ټیک ټاک خپل صفحه بدله کړې ده، خو دوستان اوس هم هماغه پخوانۍ صفحې ته ځي. یو میاشت کېږي چې نوې صفحه مې جوړه کړې، تر اوسه ټول 500 کسان هلته بیرته نه دي راغلي، یعنې اوس هم ټول په هماغه زړه صفحه کې دي. پخوانۍ صفحه چې چا د افغانستان پانوراما په نامه پیژندله او چا د سید بلال فاطمی په نوم، نوې صفحه سید بلال احمد فاطمی د احمد پکې اضافه شوی دی، او تاسو کولی شئ چې پښتو او فارسی برنامې اغیزې نه په تعقیب کوئ، اغیزې کې وګورئ، او دا پخوانۍ صفحه چې ده دا ورو ورو زه بندوم. پښتو برنامې مې اوس اچول پکې بند کړي دي، صرف فارسی برنامې دي، نو د فارسی برنامې هم شاید وروستو بیا بندې کړم، ځکه چې صفحه نور بیا نه کېږم، دا نوې رسمي صفحه به مخکې وړو. هیله ده چې دوستان دغه توجه وکړي. راځم اول خبر، غمجن خبر دی د نړۍ لپاره، ځکه چې زلزلې شوي دي او ډېرې قوي زلزلې شوي دي. په کالیفورنیا د امریکا کې 6.7 ریاکټرو باندې ډېره یو قوي زلزله شوې ده، چې دا وایي د ځمکې تر لاندې 14 کیلومتره لاندې دا شوې ده. دا زلزله لا شوې ختمه لا نه وه چې 2 دقیقې بعد د همدې زلزلې په تعقیب باندې په وینزویلا کې هم یو لویه زلزله شوې ده. حکومت خبرداری ورکړی چې ممکن ده د دې زلزلې نه بعد سونامي راشي، یعنی سیند بحر طوفان وکړي او په مملکت باندې یعنی چپه واچوي. ویل کېږي چې د وینزویلا کې 2 زلزلې وشولې، یوه 7.2 ریاکټره یا رشتر په حساب سره وه، او دویمه د 7.5 رشتر په قوت سره وه. دا ویل کېږي چې دا زلزله 160 کیلومتره د کاراکاس یعنی د وینزویلا د پلازمینې نه په لرې ساحه کې وه. د وینزویلا مشره دلسي روډریګز وایي چې 140 کسان مړه دي او 971 تنه ټپیان دي. نړیوال خبرونه وایي چې 10,000 نه زیات کسان مړه دي او نور هم ټپیان دي. او یو بل خبر دی چې هغه وایي چې د مړو او د ټپیانو تعداد د 100,000 نه هم زیات دی. نیم کاراکاس ښار وایي چې په حساب تعمیرونه ولوېدلي دي، او همدارنګې د مملکت په دې ساحه کې د دې د ځمکې لاندې د قوت چې و چې د 14 کیلومتره ځمکې لاندې شوی دی، د دغه هغه څپی د 150 تر 200 کیلومترو پورې اوږده وه د ځمکې لاندې. نو د دې لپاره د تاثیرات ډېر زیات قوي وو، او دغه دی تلفات هم ډېر زیات پکې وارد شوي دي. درېیمه زلزله 15 دقیقې بعد د دې دواړو زلزلو نه په جاپان کې شوې ده، چې د هغې قوت 6.9 ریاکټره و، او هلته هم په حساب تاسو معلومه ده جاپان خپل کورونه داسې جوړ کړي دي چې خوځېږي دا کېږي خو لوېږي نه، مرګ ژوبله پکې کمی، خو د کور سامانونه او د خلکو جنس دا شیان دا کېږي، او سونامي چې پکې راځي بیا ټول جنس ته نه وړي. دا خطرات هلته موجود دي. څلورمه زلزله شوې نه ده، خو ادعا یې شوې ده، او هغه دا ده چې د پاکستان وایي چې دا کوم زلزلې شوي دي د دې د کمربند حساب سره
د پاکستان په بلوچستان کې یا د افغانستان سره نږدې چمن هم وای د خطر لاندې دی او ممکن دی چې پاکستان، افغانستان او هندوستان دلته ډیره لویه زلزله د چمن په سیمه کې وشي. چې دا ولې دوی دا چمن خاص توګه یاد کړی دی، دا ماته د پاره د شک سوال دی. زلزله شوې نه ده او دوی وی چې دلته به ډیره لویه زلزله کیږي او هماغسې د وینزویلا غوندې به تباهي راځي. آیا پاکستان دلته د کوم اتم بم انفلاق یا د انفجار کوم پروګرام خو نه لري؟ صرف دا خبره یا دهنی کوم او دا خبر امدیزه کې پرېږدمه، هیله ده دوستان دې ته متوجه اوسي. دویم خبر دا دی چې پیوټین اروپا ته د اتمی جنگ تهدید کړی دی او ویلی دی چې یوازینی شی چې دنیا د جنگ مخه نیولی شي هغه اتم دی او که ضرورت شي چې روسیه باندې فشار راشي نو د اروپا په مقابل کې ممکن چې روسیه اتم استعمال کړي. همدې لپاره تاسو ته تېره میاشت ما یو خبر درکړی و چې روسیې خپل اسلحه بلاروس ته وړې وه او په هغې کې اتومي میزایلونه هم وړي و د اروپا مقابل کې. بنا دا خبر او د نن خبر سره بالکل سمون خوري. دریم خبر دا دی چې ایران ناتو ته خبرداری ورکړی چې د دوی په د ایران په جنگ کې د ناتو د دې قواو د امریکا سره مرسته کړې ده او ویلي دي چې د دې شي جواب به ایران ضرور اروپا ته ورکوي. بالخصوص دی کې د دوه مملکتو نوم راغلی چې ایټالیا او رومانیا د ایران په مقابل کې بریدونو کې سهم اخیستی. اسماعیل قاعانی دغه کړی دی، د خبرې کړي دي چې ایران به خپل بدل اخلي او د فاکس نیوز د تلویزیونی برنامه کې چې کله د روتا یعنی د ناتو د رئیس خبرې نشر شولې چې هغې دا ادعا وکړله چې 500 پروازونه د ایټالیا نه د ایران په مقابل کې شوي دي او د په ایران په جنگ کې حصه اخیستې. او دا خبره فاکس نیوز چې نشر کړه په هغه وخت کې چې کله روتا د ډونالد ټرمپ سره ناست او ډونالد ټرمپ ویل چې ناتو موږ سره څه نه دي کړي، نو روتا ورته ویل چې داسې نه ده، ایټالیا او رومانیا مرسته کړې ده او 500 ستاسو جهازونه د اروپا نه د ایران په مقابل کې تللي دي. او دا خبر چې ایران ته ورسېده نو اسماعیل قاعانی ویلې چې د ده بدل به موږ ضرور اخلو چې زموږ په مقابل کې کوم مملکت دا کار کړی. او همدا علت چې د ایټالیې صدر اعظم جورجا ملونی ایران ته زنګ وهلی دی او د پزشکیان سره خبرې کړي دي او هغې ته ویلي دي چې دا خبر صحیح نه دی، روتا دروغ وای، منګه اجازه نه ده ورکړې، زمونږ تیاری ستاسو زمونږ خاوره ستاسو په خلاف نه ده استعمال شوی، منګه د دې جنگ طرفدار نه وو. نو دې دا او دغه کړی دی، پخلی کړی دی او دفتن ایران ته زنګ وهلی دی. در حال چې هغې دا خبره د روتا د ډونالد ټرمپ په مخ کې او د تلویزیون په مخ کې دا خبره وکړله. راځم بل خبر دا دی چې اردوګان د ایران نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی او دا ویلي دي چې د اسرائیل کابینه چې ده دا د شرورو او د مضرو خلکو یو دسته ده چې غیر د جنگ او د دغې په بله خبره نه پوهېږي. اسرائیل صلح نشي تحمل کولی او د جنگ په ټکل کې دی او اوس فعلا دوی خپله کابینه خپل په منځ کې یو په بل باندې د قتل او د وژنې تهمتونه وایي. دا اردوګان وایي چې دا د اسرائیل په کابینه کې دا روان دی. د اسرائیل وایي کوشش کوي چې دا کومه صلح چې منځته راغلې دا برهمه کړي، له منځه یې ویسي او هغه مملکت چې د دوی تر شا ولاړ دی هغه شریک د دې جنایت دی ځکه چې دوی بشر وژنه کوي، اسرائیل بشر وژنه کوي. او تاسو معلومه ده چې اسرائیل تر شا خو امریکا ولاړه ده او د اردوګان اشاره هم د امریکې په دغه کې ده چې یعنی امریکې هلته د دوی تر شا ولاړ دي او دوی دا جنایت کوي چې غزه کې او لبنان کې انسان وژنه کوي. بل خبر دا دی چې په برلین کې د جرمني چانسلر فریدریک چې دی دا دغه کوربه و د برطانیې، فرانسې، ایټالیې او د پولین د مشرانو او د یو ناسته دغه کړې ده چې چون د دې میاشتې په آخر کې یعنی په جولای په شروع کې په ترکیه کې د ناتو غونډه کیږي، نو دوی په د ناتو د غونډې په متعلق سره خبرې کړي دي ځکه چې په د ایران او د امریکې په جنگ کې اروپایان
د امریکا سره مرسته نه ده کړې. اوس چې دوی هلته د امریکا سره مخامخ کیږي نو دوی غواړي چې خبره یې سره یوه اوسي او د هغې متعلق سره خپل تصامیم ونیسي، ځکه چې د دوی او د امریکا ترمنځ چې اختلاف و باید یو موقف سره ولري چې د ګرینلند په هکله به دوی څه وایي او د آینده د ایران په مقابل کې جنګ کې څه وایي. نو دا دپاره دوی سره دا ناسته کړې ده چې د انقره کې چې کوم یو د ناتو ناسته کیږي هلته به دوی خپل څه دریځ ښکاره کوي. تاسو معلومه ده چې مخکې مې تاسو ویلي چې روته دا ویلي چې اروپا یعنی ناتو 500 پروازونه د ایټالیا او د رومانیې نه د ایران په مقابل کې شوي دي. د دې په مقابل کې ایران خبرداری ورکړی دی چې د بدل به اخلي. خوش د همدارنګې پیوټن هم خبرداری ورکړی دی اروپا ته چې که چېرته د ناتو د یوکراین په مسله کې دی لاس اوږدوي نو د اتومي جنگ سره به مخ کیږي. او همدارنګې پرون برنامه کې مې تاسو یو بل خبر درکړی چې ژان نویل د فرانسې بهرنیو چارو وزیر د ایران اتومي قدرت د فرانسې لپاره اروپا لپاره خطر او تهدید ګڼلی او ویلي چې دا باید محدود شي، نظارت پې وشي او سخته توګه باندې د ده مخنیوی باید وشي. دغه ټولې خبرې دي چې د دغه برلین په ناسه کې په دې بحث به کیږي چې دلته دا خبرې کړکېچونه روان دي. ایران وارننګ ورکوي، روسیه وارننګ ورکوي، بنان د دوی موقف به څه وسي. همدارنګې سرګي لاوروف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی او دا ویلي چې امریکا باید د یو اوږدمهاله تړون په هکله د ایران سره فکر ولري او دا باید لاسلیک کړي. او د دې ترڅنګ دا وړاندیز کړی دی چې که چېرته د امریکا وغواړي روسیه کولی شي چې د ایران او د روسیې ترمنځ د منځګړیتوب لپاره او د یو ښه تفاهم او د جامع معاهدې او د یو کلک دوامداره اوربند او د جنگ نه کېدو لپاره دوی پکې مثبت رول ولوبوي، ځکه دی وایي چې تنګه د هرمز د نړیوال اقتصاد شارک دی او دا شارک باید نور بند نه کړلی شي. نو دا سرګي لاوروف وړاندیز کړی دی دا یا امریکا مني نه مني، ځکه چې پاکستان او قطر او دا خو لګیا دي، خو د که روسیه وړاندیز کوي بیا د ده موقف نسبتا فرق کوي. همدارنګې ای دا غوښتنه کړې ده او ډونالډ ټرمپ هم دا دغه کړې ده چې ایران به لاره ورکوي ای ته د اتومي بټیو لیدلو لپاره چې کوم ځایونه ای امریکا بمبارد کړي دي. څنګه چې تاسو معلومه ده په تفاهمنامې لیک کې هلته دا ویل شوي دي چې یو ځلې دا مسایل خلاص شي دې په قرارداد ته نږدې شي بیا به دوی په اتومي مسایلو بحث کوي، اوس به یې نه کوي. نو د دې لپاره ایران دا ویلي دي چې په هیڅ صورت ای ته د بمبارد شوي ځایونو لکه نتنز و فردون و اصفهان د دې د لیدلو اجازه نه ورکو. اسماعیل بقایي ویلي دي چې ای په سویس کې هم په دې باندې ډېر ټینګار کوه چې باید په دې مجالسو کې راشي کینی، خو موږ د دې اجازه ورنه کړله او موږ ورته ویل چې دا حق تاسو نه درکوو چې تاسو دې مجلس ته راشئ. او وایي چې د کله چې د ده وخت راشي او موږ دا خبرې مرحلې ته ورسیږي نو د ای دنده به تعینېږي او وظایف به معلومیږي چې لکه پخوا غوندې شیطاني ونه کړي، راپورونه اسرائیل او امریکې ته ورنه کړي او بلکې خپل وظیفه انجام کړي، د هغې په رڼا کې به بیا اجازه ورکول کېږي. فیالحال ویلي دي چې د دې ځای نه دی، ځکه چې معاهده کې هم دی لیکلي چې دې مرحله کې دوی خبرې نه کوي، په آخر کې په اتومي مسایلو خبرې کوي. اوس فعلا د پیسو و د انرژي و د پیسا په دې مسایلو باندې بندیزونو باندې خبرې کوي. نو دې لپاره ایران ویلي چې فعلا ای ته اجازه نه ورکوي چې ایران ته راشي او یا په هغه سایټونو کې لیدنه وکړي. نو حتی که بالکل بند کړي زه په دې خوشحالېږم، ځکه دا هسې یو بېهوده دغه دی. د رافایل ګروسي چې دی دا موږک د اسرائیلي موږک دی او دا لوی شیطان دی او زه وایم چې دې ته اصلا باید اجازه ورنه کړلی شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس رافچی د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره ټلیفوني خبرې کړې دي او سعودي د ایران او د امریکې د تړون ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې یو جامع او دوامداره اوربند او د دغې لپاره باید یو تړون وشي
او د ده لپاره هغه په دې باندې تاکید کړی دی چې باید د سیمې امنیت بیرته راشي او تنګی هرمز باید خلاص کړلی شي. بل خبر دا دی چې پاکستان میډیا ادعا لري چې آسموني ژوند خطر کې دی او موساد د هغه د وژلو پروګرام لري. دا پروګرام د سویس په ناسا کې و خو کامیاب نشو. ممکنه ده په راتلونکي کې په دې باندې عمل وکړي او د دا ووژني. خو دا خو د هغوی سړی دی، نو چې د ولې د هغوی ورته اعصاب دغه دی وژني، یا هسې دا خبره ده چې د هغه مملکت کې پاکستان کې د محبوبیت او د شهرت لپاره چې نور هم دی د پپټ او مزدور چې دی. ځکه دا خو د ډونالډ ټرمپ سره چې لیدنه وکړه د نتنیاهو په مرستې سره یې وکړه، نو څنګه نتنیاهو د وژلو پروګرام جوړوي؟ زه فکر کوم چې دا د هغه دې لپاره چې خلک دا ونوي دا د اسرائیل سړی دی، دا په حساب ایران کې دوی دغه دې لپاره چې د څوک پیشک ونه کړي دا او غوغا او اوازې تیتایي چې ګویا د ده ژوند ته خطر دی، اسرائیل په دې باندې برید کوي او دا وژني. نو د دې اسرائیل دا عقیده یو تکتیک دی د خپل د مزدورانو او د نوکرانو د ساتلو لپاره داسې شوشا کوي او وژني نه، ځکه دا دی د کار سړی دی. زما د نن ورځ آخري خبر دا دی چې ډونالډ ټرمپ د روسیې، چین او د ترکیې نه مننه کړې. دا خبر د ټاس خبري اژانس خبر ورکړی دی او دا وایي چې ډونالډ ټرمپ په خپل سوشل تروت کې دا پیام لیکلی دی او همدارنګه دا نشر شوی هم دی چې د روسیې او د چین او د ترکیې نه مننه کړې چې کله د ایران سره د دوی جګړه وه او دوی په هغه وخت کې دې جګړې ته داخل نشول. که دوی دې جګړې ته راننوتی وی، اوس به نړۍ په بل حالت کې وه او دا حالت به اوس نه او ډېر وضع به خرابه شوې وه. نو د دې نه مننه کړې چې دوی د اسرائیل په خلاف د ایران په طرفدارۍ رانغلل. خو ضمن کې دا خبره هم کړې ده چې ترکیې غوښتل چې د ایران په طرفدارۍ د اسرائیل په مقابل کې جنگ ته ورننوځي. ډونالډ ټرمپ وایي چې ما اردوګان سره خبرې وکړې او دا مې د دې جګړې نه منې که او دې زما خبره ومنله، د ایران په طرفدارۍ د اسرائیل په خلاف نه لاړ نړه او نن چې اسرائیل بچ پاتې دی دا زما د مرستې له وجې نه دی او اسرائیل باید په دې باندې شکرګزاره اوسي. دا و زما د نن ورځې خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.